دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم تاسو ته یو رقم ډېر اسانه کیک پوښ کړم چې بغیر له داشه په کور کې په دغه تبۍ باندې پخیږي، په دې ارکاره باندې. نو د دې لپاره پکار دي 4 دانې هګۍ او زه په کوچو کې پخومه، که په مایع غوړو کې مې هېڅ فرق نه لري. او ورسره پکار دي 2 دیسی لیټره شیدې او 150 ګرامه اووړه او یوه نیمه قاشقه هم بکینګ پوډر. او دا چاکلیټ څه ما راخیستي دي، تاسې کولی شئ که دا چاکلیټ استعمالوئ او که دا نه وي، وطن کې به حتما یم زه فکر کوم. که دا نه وي مربا یې حتی په منځ کې ږدولی شئ، عسل هم کیږي، مربا هم کیږي، حتی میده بوره هم که وغواړئ کیږي. او سره ما دغه لږ څه میده بوره راخیسته، دا البته ډېره کمه، تاسې به یې وګورئ. دا یې بیا په سر باندې لږ څه اچومه او دا هم بله میوه ده چې دا هم په سر باندې ورته اچومه چې د ښایست لپاره د کیک. نو اوس تاسې را سره اوسئ چې زه د هګۍ به البته زیړ او سپین سره بیل کړم. هګۍ زیړ او سپین سره بیلوو. ګورئ دلته تاسې ورته ګورئ چې یوه قطره هم دا زیړ له د سپینو سره ګډ نه سي، دواړه باید جلا جلا سي سره. کم دا رقم بیلول درته سخت دی، کولی شئ په یو جالۍ کې واچوئ، دلته بیا هم سپینې لاندې ځي او زیړې د جالۍ په سر راځي. دا یې دې لپاره بیلومه چې دا باید جلا جلا سره هغه کمه مکس کمه، په دې په خاطر چې بیا ښه داسې پړسیږي دا کیکم، سفنجي راځي. دلته چې ده زه په دې ماشین باندې کوم چون زر وسی. که چیرې تاسې دا ماشین په کور کې نه وي، تاسې کولی شئ په دې باندې هم اتاهل یې کوئ، خو دومره به یې وهئ دا سپین چې ښه قف وکړي او دومره کلک شي چې له کاسې نه جلا نه سي. تقریبا یو 5 دقیقو کې دا کلکیږي. ګورئ دا څومره ښه قف یې وکړو او څومره کلک سو، ګورئ هېڅ نه ولیږي کاسه هرې خواته کوي. او که په دې کې اسماز یوه قطره هم زیړ وي، دا هېڅ داسې نه کېږي او ډېر هم فضابه وي. او یو بل کار هم د دې هګۍ له سپینه کېږي چې داش که لرئ په دې کې لږ څه بوره ورسره څه مکس کړئ، دغسې کلک سي. دا تاسې بیا یوه قاشقه د داش په قالب کې کېږدئ او ډېر ښه خوندور شیریني راځي. څوک چې ماشومان لري جوړ دي کې ښه. اوس به په دې کې چې ده زه یوه نیمه قاشقه په دې زیړو هګیو کې یوه نیمه قاشقه بکینګ پوډر ور واچوم. ګورئ دا یوه د چای خوري قاشقه ده او دا هم 2. شیدې به اوس ور واچومه او اوس به ده سره یو ځای. اوس دا هم حل سو. اوس به نو دا د هګیو سپین چې ده دا به داسې لږ څه ور اچوم. دا دې لپاره بیا هم مخکې مې وویل تاسو ته وایم دا کیک داسې هغه راځي پړسیږي او نرم سفنجي راځي. منځ کې نه غوړي لکه د نورو کیکو غوندې او نه هم بوره غواړي. البته که د تاسو زړه ورته کېږي بوره ور اچولی شئ، ولې نه،
خو زه دا د یوه خورۍ مثلا دغسې بیل بیل هغسې بیا بوره ور واچوئ او زه خو چون له دې نه کیک جوړوم یو رقم د کیک شکل ورکوم نو ځکه مې په منځ کې بوره ور وانچوله زر زر یې وکړو چې دا سره حل سي منځ کې غوټه پاته نه سي حل سو سره اوس به دا هر کاره ښه سره کوو چې دا سره سي کوچ به ور اچوم او بیا هم وایم تاسو خپله خوښه غوړي استعمالوئ که کوچ استعمالوئ او دا هر کاره غټه کیک کولی شئ که غواړئ چې غټه یې جوړ کړئ او زه خو غواړم چې یو کوچنی کیک ځینې جوړ کړم نو ځکه مې دا وړه راواخیستله ښه اوس تخمپزي ښه سره سوله داسې لږ څه غوړي پر واچوم دا هر کاره د ما دومره ده چې دا یوه ملاقه یې بس ده بیا که چیرې مقصد دا ټول هر کاره داسې ونیسي ښه ده دلته اوس پرېږدم یم دغسې چې دا ښه کلکه سي برسېره لږ کلکه سي نو بیا یې اوښتل چې دا ډېر په اسانه کېږي اوس نو زه هغه ده پوهېږم چې شای لا نه ده پخه نه ده لا پخه چون سپینه هغه ده لږ کلکه هم سي برسېره نورم ګورئ لیدونکو برسېره دغه ده لږ هغه سوله یعنې اوښتل یې اوس سخته نه دي که نه برسېره کلکه سوله ډېر ښه بوی هم ځي ده اوس یې ترې رااخلم ګورئ څومره ښه کښلی راغله دا که تاسو غواړئ ما په د یوې خوا کې غوړي وانچول کولی شئ چې غوړي ور ډېر هم کوي ډېر غوړي خو ښه نه دي نو او دا کیک د بیا په منځ کې چاکلیټ زه ور اچوم غوړ ډېر راځي اوس دا د کلکه سوله اوس پې په دې بله خوا واړوم لیدونکو دا د تیارې سولې دې نه شپږ دانې راغلې او که تاسو غواړئ چې زیاتې سي نو هغه بیا اندازې ته ګورئ په هغومره بیا اندازه ور زیاتوئ او بیا مو خپله خوښه زه دا د چاکلیټ پې اچوم چون بوره منځ کې نه لري او که بوره یې په منځ کې اچوئ نو زه فکر کوم بیا ضرورت نشته چې لا چاکلیټ لا مربا لا اصل پې ووایي په دې څه ډېر خواږه خو معلومه خبره ده چې هم ضرر لري او داسې زه اوس کوم طریقې باندې ږدومه دې کې د ما منظور دا ده چې زه تاسو ته یو رقم د داش نه بغیر کیک آسانه تاسو ته در وښیم په افغانستان کې خو اوس نن سبا شکر یو ښه رواج دا ده پخوا زمانه کې نه و چې کلیزې تجلیل کېږي منځل کېږي نو د دې کلیزو لپاره چې هغه له بازاره تاسې کیک اخلئ او قیمته راځي تر هغه همدغه کیک واخلئ او یو ماشومانو کلیزې هغه کې ولمانځئ ډېره اقتصادي هم راځي خوندور هم راځي او که دغسې سرپسر یې چې نه ږدوئ مخکې ما وویل تاسې کولی شئ همدغسې له مربا سره وخورئ او لا چې دا هغه وکړئ منځ کې بوره واچوئ همدغسې وخورئ له چای سره شیدو له چای سره له شین زعفراني چای سره خوندورې او فایدهمند شی ده لیدونکو دا د تاسې وینئ ډېر ښایسته راغی خوند به هم همدغسې دا هم اسانه او ډېر زر کېږي دا کم سو یو څه ښه دا نو ما په دې شکل جوړ کړو خدای دې کړي چې تاسو خوښ سي لیدونکو ډیزاین یې تاسو خپله خوښه او شاوخوا یې تاسو په چاکلیټ هم جوړولی شئ او په کریمو باندې کریم خو ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې هغه ملایي چې سهار چیکې خورئ هغه تاسو پې واچوئ او دا یې هم په سر لږ څه د بورې میدګي مې ور واچول نو دا هم د ما د نن ورځې یو ډېر قندولک بوډګی کیک خدای دې کړي چې تاسو خوښ سي